یو بل مزیدار خبره تاسو ته عرض کوم سړی ته انګې ورشي انګې تاسو ورته څه وایي پرنجې ورشي یا انتروشې ورشي مسله دا ده چې چا انتروشې واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله او هغه اورېدونکی به وایي چې یرحمک الله. موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشې واچي په اسلام کې د الحمدلله ولې وایي دې کې څه راز دی. نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي چې ستړی شي نو دی ادرېدو ته آماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګې ورشي چې انګې ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ سړی اودس کوي په اودس کې خپې وینځي لاسونه وینځي مخ وینځي په دې کې څه فلسفه ده خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له دې اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ترې ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې روان یو تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لرې شي. د سر مسې سره که په دې سر کې ده څه غلط تصورات کړي نو خالي لون لاس په سر راښکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده یې دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده دا د اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دې وکړو او بیا د ماسپښین منزله دې تیاری وکړو نو چې د ماسپښین مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دې خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دې وکړو د مازدیګر د مانځه تیاری دې وکړو چې مازدیګر مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دې خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازدیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ده ټول کور وران شو بال بچ تباه شو او سیله یې پراله او دی د دوهای ملنګ پاتې شو. یو د مازدیګر مونځ قضا کېدو به نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا
منځونه قبول کړه. بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ 3 منځونه کوي، 2 کوي، 2 کوي، 3 نه کوي، 4 کوي، 1 نه کوي. دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال